أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د بیعت دپاره ور ولاړ سو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ونیوی او دی په دغه درو اویا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر و. او ویل یا اهل یثرب، په کراره سره موږ وده ته اوښان نه حلالوو، بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د ده بیول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي، او ستاسې د اشرافو وژل دي، او تاسې به د عربو تورې ژویي، یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوزئ، او ستاسې اجر پر الله دی. یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږئ نو یې پرېږدئ، او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو، که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو، آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی؟ د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره څونه قرباني ورکولی سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی، او بیا د دغه مسلمانانو ایمان وتلی. دا هغه مسلمانان دي چې دی په خپله د ده پلار د ده کورنۍ بتپرستان وه، او اوس و اسلام ته داخل سوه. خو زه ورته پشت پر پشت مسلمانان یو. نو زه به نور څه نه وایم، قضاوت به هم تاسې ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول یې بیان کوي نو وایي قوم ورته وویل یا اسعد، لاس دې ایسته که، په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښیمانه کیږو. دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه سوه، او پر هغه یقین سو. اسعد رضی الله تعالی عنه خو د مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی و، دعوت کوونکی و، او اوس هم د دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي، او بیا نو عام بیعت شروع سو. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ یو یو ور ولاړېدلو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه، او موږ ته یې د دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول، مګر د هغه دوو ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضرې سوي وې د خولې په خبرو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردۍ ښځې ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت و، او و دې بیعت ته بیعت العقبة الثانیه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي، یعنی د خپل قوم د طرفه
د دغه بیعت د بندو یا مادو د عملي کولو مسؤله دوی دي. ډېر ژر او په دغه وخت کې 12 نفره وټاکل سوه چې 9 نفره د خزرج د قبیلې څخه وه او 3 نفره د اوس د قبیلې څخه وه او د دغه نقیبانو نومونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه وه: اسعد ابن زراره ابن عدس. دوهم: سعد ابن ربيع ابن عمرو. دریم: عبدالله ابن رواحه ابن ثعلبه. څلورم: رافع ابن مالک ابن العجلان. پنځم: البراء ابن معرور ابن صخر. شپږم: عبدالله ابن عمرو ابن حرام. اوم: عباده ابن صامت ابن قیس. اتم: سعد ابن عباده ابن دلین. نهم: المنذر ابن عمرو ابن خنیس. او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه وه: اول: اسید ابن حضیر ابن سماک. دوهم: سعد ابن خیثمه ابن الحارث. دریم: رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبیر. کم وخت چې دغه مشران یا نقیبان وټاکل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخیستی او ورته ویې فرمیل: تاسې د خپل قوم داسې کفیلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم دپاره وه، او زه د خپل قوم کفیل او ضامن یم. هغو وویل: هو. اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې و، په دغه آخرو وختو کې یوه د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه او نیسوای کولای چې د قریشو و مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته و دغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو دغه شیطان پر یوه لوړه ودرېدی او په لوړ آواز سره نارې کړه: یا اهل الجباجب، یا اهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. یعنی ای د خیمو خلقو، ای بدو خلقو، آیا تاسې خبر یاست چې مذمم او هغه خلق چې د دینه اوښتي دي ستاسې سره پر جنګ کولو اتفاق وکړي؟ دلته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای مذمم ووایه، ځکه کفارو د خپلې بد اخلاقۍ په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مذمم ته اړولی و. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شپر ویل سوي او خلق به شپر وایي، دوی و مذمم ته چې د ذم څخه دی یعنی بد پر ویل سوي اړولی و. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بدویلو څخه خلاص کړی وم، ځکه دوی و مذمم ته بد ویل او زه محمد وم. شیطان په لوړ آواز دغه ناره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا د عقبې شیطان دی. او ویل: والله یا عدو الله، تا ته به فارغه سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړه چې خپلو ځایو ته ولاړ سي. دا ناره ټولو خلقو که مسلمانان و که کفار واورېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره یې پورته کړه. ویل: یا رسول الله، قسم په هغه ذات چې ته په حق سر را لېږلی یې، که ستا خوښه او اجازه وي د ټولې منا پر خلقو به سبا په تورو حمله وکړو. سبحان الله، د اولې لحظې څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه 3 نفره آماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګېږي. د دوی اخلاص او صداقت، همت او مړانه د اولې لحظې څخه ثابت سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په دغه نویو امر سوي مګر خپلو ځایو ته ولاړ سئ. خلق ولاړه او تر سهاره بیده سوه. قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو، ځکه دوی د دغسې بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې
په تخمیني او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریشو مشران سره راټول سوه او د اهل یثرب وخیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج ور وړاندې کړي. نو یې ورته وویل یا معشر الخزرج، موږ ته خبر راغلی دی چې تاسې دغه زموږ و نفر ته راغلي یاست، زموږ څخه یې بیا یاست او د ده سره مو زموږ پر جنگ بیعت کړی دی او په والله په ټولو عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې موږ ته د هغو سره جنگ ناخوښه وي بې له تاسې. یعنې د هر چا سره مو په جنگ کولو پروا نه کیږي بې له تاسې، یعنې ستاسې قدر او عزت او احترام کوو. نو تاسې هم باید داسې کار ونه کوئ چې هغه زموږ او ستاسې د جنگ سبب وګرځي. د خزرج د قبیلې مشرک حاجان چې په دغه واقعه او بیعت هیڅ نه و خبر، ځکه دا کار په ډېر سري ډول سره د شپې په تاریکیو کې پای ته رسېدلی و. هغو په قسمو شروع وکړ، وایي په والله هیڅ نه ده پیښه سوې او موږ په هیڅ نه یو خبر. څو قریش و عبدالله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل دا ناحقه خبره ده، داسې هیڅ نه ده پیښه سوې او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولای زه خامخا د دغه کار امیر ګرځولم، مګر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر سوي وه او دا اتفاق یې کړی و یو و بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي، نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او ناامیده و مکې مکرمې ته ولاړه او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر درواغ دی. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي، تر څو و دې نتیجې ته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خو دا معلومات هغه وخت ورته یقیني سوه چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وه. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان راوګرځوي، مګر دا کار پس له وخته څخه و. حاجان ټول ځینې تللي وه، فقط 2 نفره یې وروسته پاته وه چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړي، مګر منذر بیا هم ځینې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوی، لاسونه یې په غاړه کې ور وتړل، په وهلو او کشولو یې مکې مکرمې ته راوستی. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځینې کوي چې تاسې د محمد سره اتفاق وکړئ. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جګ سپین پوستی سړی راغلی چې ښه روښانه مخ یې و. دا سړی د قریشو یو مشر معلومېدی. سعد وایي زما امید ورته پیدا سو، ما ویل شاید دی مې د دا وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلقو څخه مې خلاص کړه، خو هغه په خپله یو ټینګ سوک راسره کوي. او بیا وروسته پوه سوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وایي سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکړي او وهیه، خو دی بلکل منکر دی. په حاضرو خلقو کې یو نفر ناست و او دغه وهل ویني، زړه یې پر وسوځل سو. ویل یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي کړي؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل مطعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغو 2 نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینې منورې په منطقه کې تېرېدې. دغه سړی د باندې ووتی، نارې کړه، ویل یا مطعم ابن عدي، یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کیږي او تر وهلو لاندې ستاسې په نامه سره نارې وهي. دغه 2 نفره راغله، ویلي ده چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کیږي. نو یې جوار ورکړي او سعد د وهلو څخه خلاص او بیرته مدینې منورې ته رهي سو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورسېدی.
نو ټوله قوم صحیح سالم مدینې منورې ته ورسېدی. دا د عقبې سره دوهم بیعت و چې په بیعة العقبة الکبرا سره هم یادیږي او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطف، دوستی او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت و، مړانه او همت و. د اهل یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري، د هغه دپاره جنګیږي او پر هغه ظالم په قهر کیږي چې د ده پر مسلمان ورور ظلم کوي، او د ده په زړه کې د هغه مسلمان ورور دپاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستۍ او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټوله حب فی الله دی او د دغه دوستۍ احساس او عواطف داسې هم نه وه چې د څو ورځو په تېرېدو سره بیرته د ده د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستۍ منبع او مصدر ایمان پر الله او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله و. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چې والوځي په عقیده او عمل کې عجایبات راوړي. په دغه ایمانی جذباتو سره مسلمانانو وکولای سوای چې د زمانې پر پاڼو خپل طلایي عملونه ولیکي او د تاریخ پر پاڼو داسې آثار پرېږدي چې مثل یې نه په تېرو سوو وختو کې و او نه په اوس کې سته او نه به په مستقبل کې پېښ شي. ای مسلمان ورونو، آیا تاسې هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیفه مسلمان ورور دغسې رحم او شفقت لرئ؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیابه سو چې د ځان دپاره د یو داسې منطقې او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې. او دا تر ټولو هغه لویه ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاسته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مسلمانانو ته و دغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه. حتی دا په هجرت سره اجازه نه وه بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازمه وه چې مدینې منورې ته هجرت وکړي. تاسې پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و. تاسې به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله، دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبثول و، د مسلمانانو د مالو قرباني کول و. یوازې او په خالی لاس خپل ځانونه مدینې منورې ته رسول او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.